ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګندهارا ټي وي. د نن خبر سره ستاسو په وړاندې یم سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. د دسمبر په 1 نیټه کال 2022 د زیارت په ورځ ماښام د E114 په ګرینډ مارګله شقادي هال کې د پښتون کلچر اسوسییشن د باني غړي ښاغلي طاهر خان خټک د زوی شهباز خان د سیمه رشاد سره د واده د ولیمې دستوره ډیره په درنښت سره وشوه. په دې دستوره کې د ژوند د بېلابېلو څانګو نماینده شخصیتونه چې د اسلام آباد او د کرکنامې خصوصا د ټیري نه راغلي وو ونمانځلې شوه. په دې دستوره کې پخواني سنیټر نومیاله دانشور افراسیاب خټک صاحب، د زیدي د عبدالعزیز خان کاکا نوسی عبدالرحمن خان، ښاغلي عثمان خټک څوک چې د طاهر خټک مشر ورور دی او ملت پاله او قام پاله مشر دی. او دغه شانتې په دې دستوره کې شهاب خان خټک ایډوکیټ څوک چې د عوامي ورکر پارټۍ صوبایي صدر دی او د های کورټ او سپریم کورټ وکیل ښاغلی جمال خان خټک او د ایډوکیټ دغه شانتې جلال خټک او شعیب خان یوسفزی څوک چې د پښتون کلچر اسوسییشن چیرمن دی او ښاغلي نومیاله شاعر ادیب او دانشور ښاغلي اکبر سیال او نگار خان ترکناني، ښاغلي رفعت خټک نومیاله انځورګر او دغه شان نور ګڼ شمېر ملګرو په دې دستوره کې ولیمه کې شرکت وکړو. طاهر خان خټک ته او د زوی شهباز خان ته د مبارکي وویله. د خوړۍ نه وروستو تېر ماسخوتن دا دستوره وپیده. طاهر خان څنګه چې ما ووی دا زموږ د 1980 د دغې لسیزې په اسلام آباد کې چې کوم ادبي کلتوري دستورې کېدې هغه که د پښتونولۍ په شکل کې وي، هغه که د پښتو ادبي سوسایټۍ د سټیجه وي، بیا په 1992 کې کله چې پښتون کلچر اسوسییشن جوړ شو نو طاهر خټک هم بیا دغه تنظیم سره باقاعده ممبر و تر اوسه پورې. او په دې ټولو هلو ځلو کې ښاغلي طاهر خان دی او ننګیال او سپېڅلي او ښاغلي پښتون په حیث خپل صلاحیتونه کارول. طاهر د عثمان خټک کشر ورور دی او په خپله ژبه خپل قام خپل کلتور ورک مین دی. نو بل دې کې د دې واده یو بل خاصیت دا دی چې د شهباز کورودانې هغه د مردان رستم سره تعلق لري. باچا خان به هم دا وایي چې پښتون به هله قوم جوړیږي چې پښتنو قبایل مختلفو قبیلې په خپلو کې ودونه وکړي، رشتې وکړي. نو د دې سره چې کوم دی نو هغه به دا ټول دا قبیلې به یو طرف ته شي او یو دا پښتون به یو قام شي. نو پکار دی چې مونږ هم دغه شانتې وکړو څنګه چې طاهر خان وکړو. دې نه مخکې زمونږ عارف تبسم هم واده په یوسفزو کې دی. دغه شان زمونږ عبدالکریم بریالي صاحب یو بچی چې هغه په ثوابیه کې واده ده او نور داسې زمونږ منورین
او دانشوره طبقه چې ده نو هغې ودونه دغه شانتې کړي دي، نو باید چې زمونږه نور پښتانه هم په دغه شانتې په نورو قبیلو کې ودونه وکړي او پښتون یو کام شي. په دې حواله مونږه د طاهر خان او د دې د خیخانو چې د مردان رستم سره تعلق ساتي د دې دا رشته دې ته په درنښت ګورو او دا په دغه حواله یو مهم ګام ګڼو. زمونږه دعا ده چې خدای پاک دې په دې واده دا دواړه کورنۍ خوشحاله کړي او د ژوند دا نوې جوړه چې راځي ترې د ژوند دا نوې سفر بختور شي او خدای پاک دې ورته ډېره خوشحالي ورکړي او څونه نور ودونه چې کېږي ټول د خدای خوشحاله لري. دا زمونږ د ملګري طاهر خان خټک د دوی واده دی. څه نوم دی؟ شهباز خټک. شهباز خټک. واو راځه. دا ویډیو دا شریک دا عثمان خټک دی، شعیب خان دی او رفت خټک دی او شهاب زمونږه چې دی نو او جمال خټک چې دی نو جلال خټک. ها ته جلال یې مړه ته خو بدل شوی دی یار. دې دواړو خو زما ډېر خدمت کړی دی یار. دې ګوره به جلال بدل شوی ونه پېژنم. ښه خفه نه شې. ته ښه که نه ځه ما د ده نه تپوس کړی جمال نه دی تېر یو مردان کې